خو لیکن د دغه قاتل نه بد انسان چې دی هغه مقتول دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو ځینې خلک هغه په علماو پسې بد ردیوي. زه به تاسو ته یو خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې رنقل کمه د علماو چې هغه متفقه خبره ده. هغه دا ده چې په دنیا کې تر ټولو بد قاتل څوک دی؟ په دنیا کې تر ټولو بد قاتل هغه انسان دی چا چې د خدای پیغمبر شهید کړی وي. خو لیکن د دغه قاتل نه بد انسان چې دی هغه مقتول دی چې د خدای پیغمبر په خپل لوس باندې دی مردار کړی وي، مړ کړی وي. ځکه د خدای پیغمبر یو څوک بې ګناه نه وژني، یو څوک چې ډېر نوی ګناهګار شوی د خدای پیغمبر یې نه وژني. د مونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ده په لاس باندې یوازینی یو کس دی چې هغه قتل شوی دی. هغه هم چې کله ده به یو آس سیته ابی ابن خلف ممکن و، هغه به ویل چې دغه آس چې ښه وساتم چې زه د خدای پیغمبر په دې باندې شهید کړمه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د احد په میدان کې رمخته شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې خپل اوس رځغلوه، صحابه کرام ورمخته شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پرېږدئ رو دې شي د مو طرف ته. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رابېږ شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله نیزه ورمخته کړه، نو دی یې په دغې رګې باندې وویو چې هسې کم وګرولی شو. وایي دومره چیغې والې ژړو یې کړه. هغه وخت کې ابو سفیان لا مسلمان شوی نه و. هغه ورته چې د قوم مشر یې، ستر سړی او دومره لږ ریلی شوی او دومره سخته چیغې ویې. وایي ته خبر یې چې دا د چا د لوست زخم دی؟ دا د خدای پیغمبر د لوست زخم دی. دا دومره سخت زخم دی چې قسم په الله که چېرته د مکې مکرمې په ټولو مشرکینو په د ټولو خلکو باندې دا زخم تقسیم کړي، ټولو ته به درد ورسیږي او ډېر سخت درد به ورته ورسیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوست درد هم داسې سخت و. دغه رقم ته هغه مقتول چې هغه وژل شوی د خدای د رسول په لاس دی، هغه تر ټولو بدبخته انسان دی. خو دا چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته، اوس د هغه نائب، د هغه خلیفه، د هغه وارث علما دي، نو بعضې خلک علماو پسې بد ردیږي. څوک اوس په اوس زمانه کې هغه کاس تر ټولو بد قاتل دی د خدای په نیز باندې چې عالم شهید کوي. خو لیکن د دې نه بد مقتول هغه څوک دی چې د عالم په لوس دی مرداریږي، د عالم د لوسه دی مرداریږي. دا تر ټولو بد مقتول دی. همدا رقم ته ویونکی، تر ټولو بد ویونکی هغه څوک دی چې علماو پسې بد رد ویي، او تر دې نه بد ویونکی بیا هغه څوک دی چې عالم ووایي چې دغه بد انسان دی. د عالم د خولې نه د هغه په باره کې بد الفاظ ووتو چې دا بد انسان دی. نو علماو پسې بد رد نه باید موږ تاسو ځینې نه وساتو. نن کفار او ملحدین ډېره هڅه په دې ده چې علما موږ تاسو ته بدنام کړي. د موږ او تاسو مشایخ، علما، شیوخ د احادیث، حتی د احادیث نه یوه مسئله راوباسي، هغه موږ تاسو ته په پښتو ژبه ترجمه کوي په واضحه طریقه. که لږ یې په واضحه طریقه بېادبي ډېره معاف، هغه د جماع حالت یا د بول حالت یا دغه رقم ته د قضای حاجت حالت لږ په واضحه طریقه باندې موږ تاسو ته بیان کړي. د هغې سره موږ تاسو خندول کوو، د هغې سره یو بل څه شټیکرل کوو، هغه موږ تاسو په ډېره بده طریقه سره خلکو ته معرفي کوو چې خلک علماو پسې بد رد وایي. نو د علماو د بد رد نه باید ځینې وساتو. پخوا خلک چې عالم به د ده په مخ کې، د عالم په مخ کې به چا خبره نه شوه کړی، څوک به پسېدلی نه شو. نن خلک ځوانون د میږ په علماو پسې بد ردیوي. وجه دا ده چې دغه خلک، دغه کفار چې هغه 20 کاله د دې لپاره کفار په افغانستان کې یوازینی نظامي تسلط نه و کړی، نظامي یرغل یې نه و کړی چې هغه جنګ یې کوو، بلکې یو فکري یرغل یې کړی و. خلک یې په داسې فکر باندې وروزل چې هغه د علماو هغه خلک چې هغه د دین مټې دي، د دین ستنې دي، د دین قیام تر دوی پوره دی، هغه یې پسې بد رد وایي، هغه خلکو ته بد ور معرفي کړي. خصوصا داسې خلک یې وروزل چې هغې ته د ډاکټرۍ او د ماسټرۍ نه مینه ورکولی کېږي، هغې ته د علماو نه مینه ورکولی کېږي، تر څو خلک په هغې باندې باور وکړي او په علماو پسې بد رد وایي. نو موږ او تاسو باید د علماو د بد رد نه ډېر ځنې نه وساتو. السلام علیکم ورحمة الله.